په موټروي د لوټ کولو دپاره یوه نوې طریقه راوتې ده که نه چې غله په کومه طریقه باندې ګاډي لوټ کوي نو تاسو به مکمل حیران که یار د دې لک نه چې کومه 6 لک روپۍ والي تقریبا سره یې هم والي ډېر غټ سامان یې والی دی او دا وایي که نه چې ما الټه چې دی نو دغه غل چې دی نو هغه ما شکریه ادا کړله او د هغه نه ویډیو راسره مکمل وګوره یار ډېر عجیبه داستان دی که نه چې په کوم ځای کې دې سره دا واقع راغلی او د هغه نه پس دې سره څه شوي دي هېڅ څه واقع د دې سره راغلی وه چې دې ته دې نه ډاکوانو روپۍ ووالې ملګرو داسې وه که نه چې دا هلک نوم فرهاد دی او دا د ډېره اسماعیل خان نه چې دی نو دا اسلام آباد ته تو په موټروي M1 باندې په موټروي M1 باندې دا روان و که نه که تاسو هم سوچ وکئ که نه په موټروي چې خلک ځي نو د 120 سپیډ نه کم نه ځي نو دا هم په 120 سپیډ روان و خو چې مخې ته دې ته چې دی نو یو ماشوم ښکاره شو ماشوم چې دی نو جړلی او سایکل یې خواته و نو د دې ښځې چې ده د دې سره ښځه وه د فرهاد سره او چې دې سره نور ماشومان هم خپله فیملي ورسره وه نو چې دوی کله هلته ورنږدې شول نو د فرهاد ښځې د فرهاد ته وویل که نه چې ته راکوشه که نه دې ماشوم به څه په مصیبت کې دا په دې موټروی باندې څه کوي چې راځه د دې د سایکل څه خراب شوی چې دا وله صحیح کړو او دې څه مدد به وکړو یا به دې ګاډي ته راوخېږو د چا نه به پاتې شوی وي د هغه نه پس چې دی دوی په موټروی باندې ګاډی سیټه کړی دی او دوی چې راکوشو دي را سایکل خواله راغلي څنګه چې د ګاډي نه راکوشو دي په هغه ټیم کې ورته غله راغلي دي او په دې باندې سلام اچولی دی دوی ورته وعلیکم سلام ویلی دی او د هغه نه پس چې دی که نه غله لګېدلي دي او مکمل طور باندې دوی نه چې 6 لک روپۍ والي او د هغه نه پس چې سونه یې واله ډېر سامان یې ویللی د فرهاد هلک وایي که نه وایي دا کومه غله چې و که نه وایي ما دوی ته شکریه ادا کړله او دوی زموږ د خوا نه لاړ وایي شکریه مې په دې وجه باندې ادا کړه که نه زما سره چې دا کومه فیملي را سره وه زما سره ښځه وه زما چې کومه بچي وو نو هغوی ته څه نقصان ونه رساو وایي د هغه نه پس چې دی نو ما ورله شکریه ادا کړه نو موږ ټول له پکار دی که نه یوه بله طریقه ده که نه په موټروی باندې چې تاسو روان یې که نه تیز و نو اکثر داسې وي که نه چې د انډو باندې دا شیشې وولي که نه او ته چې کله په انډو باندې دا شیشې وولي په دې شیشو باندې تاسو دا شیشې بیا خلک شیشه پاکوي که نه اکثر چې شیشه پاکوي نو اکثر بیا داسې چې هغه انډه پې خوره شي نو مکمل طور باندې په هغه باندې بیا څه نه ښکاري نو ګاډی به ته خامخا ودرې نو ډاکوان دې په دغه طریقه باندې هم لوټ کوي په دې طریقو باندې ډاکوان چې دی په موټروی خلک لوټ کوي نو زما دا ویډیو ټولو ډریورانو حضراتو ته ورسوئ چې ټول ته ورسي که نه چې دوی پې څه مدد وشي ځکه چې ستاسو سره چېرته په موټروی روان نو چېرته داسې واقع درسره راځي نو چې ستاسو دا ویډیو په ذهن کې چې داسې واقع راغلی او داسې کسان لوټ کړي دي نو ویډیو ټول شیر کړئ په کمنټ کې ښه غوندې کمنټ وکړئ او زما چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ زما دا ویډیو شیر کړئ او ښه غوندې کمنټ پې ضرور وکړئ یار زما چینل زما پیج او زما ټیک ټاک اکاونټ ضرور فالو کړئ د نورو ویډیوګانو